او الله وعده کوي فاذکروني اذکرکم، تاسې ما یادوئ زه به تاسې یادوم. چې څومره څوک ذکر ډیر کوي د خدای پاک رحمت په هغه انسان باندې ډیریږي. اوس ذکر کوم ذکر بهتر ده؟ دغه ځای کې اجمالا ځکه چې موږ ملګري روزانه په تصوف و بیعت کې داخلیږي چې دا شاید لږ څه خپل طریقه سړي ته معلومه شي. احادیثو ته که وګورو یو ځای کې حدیث مبارک راځي افضل ذکر لا اله الا الله، بهترین ذکر چې ده کلمه طیبه ده لا اله الا الله. بل حدیث مبارک ته وګورو چې خیر د کلام هغه ده چې خدای په خپلو ملایکو ته غوره کړی ده، سبحان الله الحمدلله لا اله الا الله الله اکبر، هغه ډیر بهتره ده. بل ځای ته چې وګورو د بل حدیث نه معلومیږي چې تلاوت قرآن عظیم شان تر ټولو ذکرو زیات ثواب لري، ځکه فضل د کلام د رب په نورو کلامو دومره ده لکه فضیلت رب تعالی عربي کریم په مخلوقاتو باندې. بل ځای ته چې وګورو په لمانځه کې ډیر ثواب ذکر کیږي چې لمونځ چې د معراج د مؤمن ده، نبی علیه الصلاة والسلام یې د ما د سترګو سړوالی خوشحالي هغه په لمانځه کې ده. اوس نو هلته حکم ده چې د ذکر وکئ، الله راته وعده راکوي چې زه به تاسې یادوم. هلته په ذکر کې فضایلو ته چې وګورو د چا نه معلومیږي لا اله الا الله ذکر ډیر ثواب لري، د چا نه معلومیږي روایتونه سبحان الله الحمدلله لا اله الا الله الله اکبر ډیر ثواب لري، د بعضې روایتونه معلومیږي تلاوت قرآن عظیم شان ډیر ثواب لري، د بعضې روایتونه معلومیږي چې لمنځونه کړن نفلونه کړن ډیر دغه ثواب لري. نو حضرت مجدد الفسانی قدس الله سره وایي اصل کې تر ټولو نه غټ مقام هغه ده چې لمونځ ته سړی ورسیږي، حقیقت لمانځه ته د بنده کمال آخر هغه دا ده چې حقیقت صلات ورته پیدا شي. قرآن ویل خو په لمانځه کې دی نه ویایي، په لمانځه کې دغومره مقام په بل څه کې نشته. لمونځ هم شو قرائت هم سره یو ځای شو، خو لیکن دا څه وخت وایي بعد فناء النفس، یو واره چې نفس د الله سره عاشق شي فنا فی الله شي. نو دا مرحله څنګه پیدا کیږي؟ نو اسانه چې دا ملګري پوه شي چې سړی مرید شو، لکه اوس مثلا د موږ په نقشبندیه طریقه کې شپږ ځایه ذکر د الله الله د لفظ د الله ورکول کیږي، قلب کې، روح کې، سر کې، خفي کې، اخفا کې او نفسي او قالبي کې الله 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 دغه ذکر ورکول کیږي. د دغه ذکر متعلق کې حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم یې چې ترڅو پورې قیامت نه راځي چې الله الله ویونکی وي، چې کله الله الله ویونکی لاړ خدای نه خسته نور د قیامت خدای پاک راولي. اسم مفرد ذکر ده. الله تعالی وی واذکر اسم ربک بکرة وعشیه، د الله نوم یادوه سهار بیګا. بل ځکه الله تعالی وی واذکر اسم ربک وتبتل الیه تبتیلا، د الله نوم یادوه، دومره یادوه، دغه په آیت اشاره دومره یادوه چې د ټول مخلوق نه د توجه کاټ شي یو الله طرف ته، د خدای پاک نه سوا د بل عشق په زړه کې نشي پاتې. دا فنا فی الله دغه ځای ته وی دومره ذکر وکه وتبتل الیه تبتیلا چې کامل انقطاع کلی راشي طرف دی الله تعالی ته، نور محبتونه ټول د زړه نه اوځي. نو دغه اصلاح د عالم امر چې راځي په ذکر د اسم ذات سره راځي. هر لطیفه چې سړی کوي کم از کم یو نیم زروارې خو به په ورځ کې کوي. اوس نو چې وظیفې ډېرېږي د ذکرو عدد زیاتېږي، چا چې شپږ سره ذکرونه راغله وایي که په کار دا ده چې په ورځ کې 40 زره وارې اسم ذات ووایي، که 40 زره وارې نه نو کم از کم 12 زره وارې خو یې ووایي، که 12 زره وارې نه وایي کم از کم 6 زره خو وارې ووایي. ښه ترتیب داسې کېږي چې د اوله لطیفه دا بنیاد ده د عالم امر. د اوله لطیفه په ورځ کې کم از کم 3 زره وارې چې سړی وکړي، په 10 منټه کې چې سړی ورته کینی په اخلاص کینی په 10 منټه کې زر وارې ویل کېږي. ما ګنټې پسې کتلي دي چې کمزور یم نو په 15 منټه کې خو زر وارې ویلی شي، په یو ټیم کې نه په 2 ټیمو یې وکړه، په 3 ټیمو باندې وکړه. د اوله لطیفه 3 زره وارې، دا نورې لطیفې یو نیم زر وارې،
ذکر سلطان چې دا د ولایت کبرا اساس ده، تشریح بیا چې په بل ځای کې به انشاءالله یو ځای کې بیا کوو، هغه هم 3 زره وارې پکار ده. اوس نو دغه اسم ذات چې دومره په ښه حضور او په عدد کثیر سړی ووایي هغه باطن صفا کېږي، خیرې بیا په یو ځای کې د ګناهو نه پاتې کېږي. دغه چې باطن صفا شو، اوس ښه غټه شیشه ده چې خاورې په پرته یې لمر دې ورته مخامخ خو رڼا نه کوي. رڼا خو څه کوي؟ عکس هم نه پکې لیدی کېږي. بیا چې د صفایي کار شروع شي چې هلک ځای چوله شي دستي هلته لمر بیا پکې ښکاره شي. نو چې څومره صفایي راځي هلته د لمر دغومره انعکاس، که هغه شیشه پوره صفا شوه د یو طرف نه اوس لمر راختلی، شیشه چې ورته مخامخ شي دومره رڼا راکش کړي چې دغه د لمر رڼا اوس پورې ده ورته، هغه خو لمر نه ده ورته برابر، لمر خو پورته ده تر، خو هغه د لمر رڼا د دغه ځای نه ګورئ هغه پورې ده ورته چې موږ تاسې پړک ورته وایي، رسېږي که نه رسېږي؟ دا د ولي د زړه نه د مرید زړه ته چې رسېږي، خو هغه انعکاس ده چې د ربي کریم د طرف نه د انواراتو د فیضاتو د ده سینه مرکز شي، د ده د سینې نه بیا هغه مرید ته انعکاس کوي. پس د هغه نه چې کله نفي اثبات ته سړی ورسېږي، د لا اله الا الله ذکر ته ورسېږي، خپلې طریقې دي، بیا نو دلته مقام د افضل ذکر لا اله الا الله راځي، بیا د دغه شروع کوي، دغه دې بیا ډېر کوي. موږ ملګري نفي اثبات شروع کړي، داسې چې 21 ته په 1 ساه ورسېږي نو پخې دا دی پختن بولي، بیا نو یو وارې ورسېږي ځای وایي بس پخه مې کړه. په یو وار نه د پختن، دغه به روزانه کوي، ډېر به کوي، دا هم خپل مقام لري. لکه هره لطیفه پناه او بقا لري، دواړه لري، پناه او بقا. اوس تاسو په باندې لګیا شم ترجمه پاتې کېږي. هره لطیفه کله پناه راشي رڼا ورته راشي، خو بقا نه یې راغلی، خپل صفت نه یې ګرځېدلی، لکه بلتۍ وربله که هغه تور دیوال هم بیا رڼ برېښي، خو خپل صفت چې نه یې رنګ شوی په نه یي چې بتۍ دې تر مړه که بېرته تک تور برېښي. بقا دا منه رنګ ورکړي، هغه یې د صفت شو ذاتي، بیا که بتۍ ورته بله یي که نه یي بله، د دیوال سپینوالی نه ورکېږي. دا نفي اثبات هم هر یو فنا او بقا لري، دا مراقبه هم هر یو فنا او بقا لري. دا نفي اثبات موږ ته به خلیفه صاحب مبارک ویلې چې نفي اثبات چې پخوئ داسې وخت په کار ده، عام اوقاتو کې خو 21 په 21 کې، خو یوه ورځ داسې په کار ده چې 1100 وارې نفي اثبات ورسوي. یوه ورځ په هره نفي اثبات کې داسې په کار ده چې 1100 وارې ورسوي. دلته بیا ساه داسې پخه شي لکه دا موږ تاسې چې قاریان لیدلی دي چې دا اوږدې ساوې پخې کړي، ګورئ هغه چې اراده د اوږدوالي د ساه وکړي، ډېر تکلیف ذاتي بیا نه غواړي، ډېر وخت قرات نه یې کړی، یو وارې دوه وارې چې سوکه په راتېر شي، بل وارې ذاتي ساه ورته ونیسي، بیا دومره اوږد قرات وي چې موږ تاسې په 2 ساه نه وشو ویلی. دا نفي اثبات چې اصلي پوخ شي، که بیا په میاشت درنه پاتې و، 2 میاشتې درنه پاتې وم چې بیا لګیا کې دستي ورسېږي، بیا تکلفه ورسېږي. یو وارې ورسوه په ډېر تکلیف، بیا یې ذاتي مه که چې ما پوخ که ورسېدو، 3 ورځې بعد بیا شروع که بېرته د بیا 5 ته به یې رسوي یا 8 ته به یې رسوي، ولې نه رسېږي 21 ته؟ خو پوخ شوی نه ده. دا هر شی ملکه لري، دا کتابت نه ده. کله سړی الف بار ټکي لیکي، بیا جملې لیکي، بیا وروسته مضمون لیکي، خو کله یې دومره لږ لږ زده کړی خو چې بیا یې پرېږدي ډېر وخت بل وخت کې بېرته هغه یو حرف هم بیا نشي لیکلی. خو چې یو وارې ملکه یې راسخه شي، متول خو ویلی ده چې ملکه شي، ملکه 10 کاله ختمه لیکه چې بله ورځ د ضرورت شه قلم در واخله، هغه مضمون به دستي لیکې، بیا بېرته د الفبا نه شروع کېږي. خو پوخ ده، خط پوخ شوی ده، ملکه پیدا شوې ده. چې ملکه پیدا شوه بیا که 10 کاله د خط نه دی لیکلی چې څنګه د خط ته اراده شو چیرې خط لیکې قلم در واخله دستي به بیا لیکل کېږي.